رښتینی اعتماد د زړه نه په چا باندې؟ په الله باندې. که ته ځان ته څه فایده رسول غواړې او که ځان د نقصان نه بچ کول غواړې، خو چې په دې ټولو خبرو کې ستا په الله باندې رښتینی اعتماد وي د زړه د کومې نه. یو خو د خولې خبرې، زه د خولې خبره نه کوم، لکه دا د هر سړي په خوله باندې په ژبه باندې ده، بس په الله به شي نو بس الله باندې م ځان سپارلی، بس یې الله ته م خبره حواله کړې. دې نه د بعضو خلکو تکیه کلام ته جوړ شوی، هسې په خوله باندې وایي. نور چې حقیقت ته وګورو نو مکمل اعتماد یې په ریال باندې دی، مکمل اعتماد والعیاذ بالله هغه په ډالر باندې دی، مکمل اعتماد هغه په ویزه باندې دی، مکمل اعتماد په پلانی خان صاحب، په پلانی ملک صاحب، په پلانی ډاکټر صاحب، په پلانی حکیم صاحب، مکمل اعتماد هلته دی. او په خوله ده یاره بس الله به یې کوي نه. ستا خو اعتماد په الله باندې صرف د ژبې پورې دی. ته د زړه نه په الله باندې اعتماد کړی چې الله به زما دا کار وکړي، ډېر لږ خلک وایي. او دا زه حقیقت بیانوم، که څوک پرې خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي. دا حقیقت دی چې د ډېرو خلکو اعتماد په الله باندې هغه صرف په ژبه باندې دی بس. یعنې ویې ګورې یو سړي ته دا ووایي چې ستا مثال کې ګاډی چلی او هغه ګاډی وسوځېدو یا وجنګېدو، ټول تباه شو، بیا د خبرو ته ګوره، الله نو دا به زه خورم څه، او دا به زه ژوند څنګه تېروم، او دا خو زما دکان لاړ، او دا خو زما زوی مړ شو چې ما له پیسې ګټلې وریځه کې راوړو، او دا خو داسې وشي او دا خو داسې وشي. نو تپوس دې وکړه وایي څه شوې خبرې چې تا وایي چې زما په الله باندې اعتماد دی. دا ګاډی چې تا له چا درکړی و، دا بچی چې تا له چا درکړی و، دا طاقت د پیسو د ګټلو چې تا له چا درکړی و، دا هر څه چې تا له چا درکړي و، هغه رب خوشتي که نه؟ اگر که هغه سبب ختم شو، هغه رب خوشتي که نه؟ کوم رب چې تا له هغه سبب جوړ کړی و هغه رب خوشتي که نه؟ نو ستا څنګه بیا دا غلطی خبرې او د کمزوري عقیدې خبرې ستا د خولې نه راوځي؟ دا دلیل دی په دې باندې وایي چې ستا اعتماد په الله باندې هغه کمزوری دی. یقین ته ضرورت دی. دا خبره په یقین سره کوم چې یقین ته ضرورت دی په الله باندې. هر سړی وایي زه په الله یقین کوم، زه دغه نه یم، زه یم صدق اعتماد القلب، د زړه نه په الله باندې مضبوط یقین کول، د زړه نه. دې ته توکل وایي چې ما ځان سپارلی دی الله ته، ما خپل کارونه سپارلی دي الله ته د زړه نه. دې ته توکل وایي. خو بعضو علماو یې تعریف کړی ډېر ناشنا، اوس دې ته ګوره توکل باندې به ښه پوه شي. وایي خپل زړه د الله مخې ته یې ښوده، خپل ټول زړه راغسته د الله مخې ته یې ښوده، لکه څنګه چې مړی پروت وي د هغه چا مخې ته څوک یې چې لبوي. مړی چې پروت وي د چا مخې څوک یې چې لبوي نو څه یې پکې څه چېري؟ بس دغه جواب دی. بارک الله فیک. دا مړی دا څوک یې چې لمبوي چې دی کم طرف ته اړوي کم طرف ته یې نه اړوي، څه ورسره کوي څه ورسره نه کوي، مړی هېڅ نه شي کولی. ته د خپل زړه رواله د الله مخې ته یې کښېږدې چې الله څه کوي ودې کې خیر دی. الله به زما دپاره ښه لار لټوي، الله به زما دپاره ښه طریقه جوړوي، الله به زما په تقدیر کې هغه څه لیکلي چې همیشه به ماته فایده رارسوي. دې ته وایي اعتماد په الله باندې. په هره وړه وړه خبره کې ستا دپاره خیر دی، په هر مصیبت کې د وړوکي مصیبت نه غټه پورې په تا ستا دپاره به کې خیر دی.